أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود أو يهوديان يد الله مغلولة، لاس د الله بند کړی شوی دی. غلت ایدیهم تړلی شوی دی لاسونه د دوی. ولعنوا بما قالوا او لعنتو کړی شوی دی بما قالوا په دوی باندې په سبب داغه چې دوی وایي بل یداه مبسوطتان، بلکې لاسونه د الله کولاو شوي دي. ينفق خرج کوي کیف یشاء څرنګه چې الله وغواړي. ولا یزیدن کثیرا منهم او خامخا زیاتوي ډیرو لرا د دوینا. منهم ما انزل الیک، هغه کتابو چې نازل شوه دی تا ته من ربک طرفا درفستانه. طغیانا سرکشی و کفران او کفرا. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ او مونږه غورځولې وا په میند دوی کې دشمنی. والبغضاء او کینا طرفګنی. الى يوم القيامه ورځ د قیامت پورې. كلما اوقدوا نارا هر کلا چې بلکی دی ورا للحرب لپاره د جنگ. اطفأها الله على وجني اغیلرا. ويسعون في الارض فساد او کوشش کوي پزمکه کې د فساد. والله لا يحب المفسدين او الله مینا نکوي د فسادګرو سره. د دې آیتو د مخکې سره مناسبت ده. مخکې آیت کې تاسو واورید عن قولهم الاسم، نو دا دو آگی تشریح او وضاحت کیا. یعنی یهودو چکمه د گناه خبری کولی نو یو پکی دادا چې دا الله بیا دبی کلیوا. او په دې آیت کې اتم نهم او لسم علت د ترک موالاتو اغا ذکر ده. او غدادي وقالت اليهود يد الله مغلوله. يودا دوما كلما اوقدوا نارا او دريما ويسعون في الارض فسادا. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت دے کہ شاس بن قیس نمی یہودی نبی علیہ السلام تویلو ستارب اغخو بخیل لے خرچون نکیا. ستارب بخیل لے اغخو خرچ نکیا. نو اللہ رب العزت دا آیت مبارک نازل کا. او دویم روایت هغه ده
چې د ابن عباس رضی الله عنهما روایت دی چې د آیت د بنو قینوقا د يهوديانو د سردار فنحاس بارکی نازل شوه دی اغوی دا ویلو چې الله خو غریب دی او مونږه مالدار یو سورۃ آل عمران کې مونږه په دې باندې تفصیل او وضاحت کړو چې ان الله فقیر ونحن اغنیاء ابو بکر رضی الله عنه راولګید او دې په یو سپېړه باندې وه چې دا تاسو ګډي وډي خبرې کې اوتی بوتی آغاوه نبی ایوه یو سپېړه باندې ولو ان اهل الكتاب امنوا کچر اهل کتاب ایمان را وړې وې واتقوا او ير کلی وې لکفرنا عنهم خامخا مونږه بالر کلی وې د دوی ناسیاتهم او تکالیف د دوی ولا ادخلن لهم او خامخا مونږ با داخل کلی وې دوی لرا جنات النعیم جنتونو د نعمتونو تا جنات النعیم د دې د مخ کې سره مناسبت داره دا وی فسادونه هغه ذکر شو او د ترک بوالات او اسباب او هغه علتونه بیان شو وس هغه ته د حق دین او د توبې د وستلو دعوت ده په طریقې د بشارت اخروی سره چې ګورا ګناهونه به معاف کما جنت او نعمتونه غب در کما دا یو مناسبت شو دویمه مناسبت هغه ده ان الله زویق علیهم لکفرهم الله په دې باندې تنګي د دوی د کفر په وجبان راوسته وا هو لو انهم امنوا لوسع علیهما نکدوی صحیح ایمان راولې وینو الله په دې باندې پر اخره واستوي ګور الله په دې باندې تنګي د دې وجه نه راوصل له وجه د کفر د دوی لا نکدوی ایمان راولې وینو الله په پر اخره واستوي له وجه د ایمان لا د دې وجه نه مفسرین ذکر کوي اقتصادیات دا چې برابرېږي نو دا په دین اسلام باندې برابرېږي زمونږ د مسلمانانو اقتصادیات چې خراب داري نو وجه دا چې موږ مسلمانان په دین باندې عمل او اغنه کوو وقالت اليهود او يهوديان يد الله مغلوله لا ذ الله بن کله شوی دی غلت ايديهم تړل شوی دی لا سند دی ولعنوا بما قالوا لعنت کله شوی دی په دی باندې په سبب دا غسو چې دوی وایي بل يداه مبسوطتان بلکې لا سند الله کولاو شوی دی ينفقوا خرج کوي کای په شاو سرنګ چې الله غواړي ولا يزيدن كثيرا منهم خامخازیات وی ډیرو لرا د دوینا داغه کتاب نما انزل الیکا داغه کتاب نا چې نازل شوی دی تا ته مې ربکا طرفا دربستانا طغیانا سرکشی وکفرا او کفر والقینا بینهم العداوه او منګه ورځولې وا په مند دوی کې دشمنی والبغضاء او بغضا الى يوم القيامه ترضي د قیامت پورې کلما اوقدوا نارا هر کلا چې بلکې دی ول الحرب لپاره د جنگ اطفأها الله الله وجني غیلرا ويسعون في الارض فسادا کوشش کوي پدمکه کې د فساد والله لا يحب المفسدين الله مینا نه کې د فسادګرو سره ولو ان اهل الكتاب کچر اهل کتاب او امن ایمان را وړې وې واتقوا يرکلې وې لکفرنا عنهم خامخامن بالره کړې وې عنهم د دوی ناسياتهم او تکالیف د دوی ولا ادخلناهم خامخامن بداخل کړې وې دوی لرا جنات النعیم جنتونو د نعمتونو تا
ولو انهم قاموا التوراة کچری دی عمل کله په تورات باندې والانجیل په انجیل باندې وما انزل الیهما او پاک کتابو چې نازل شوه دی دوی ته من ربهم طرفا دربو د دوینا لا کلو من فوقهم خامخا خوراک بکلی وی د پاسر دوینا ومن تحت ارجلهم ولاندې د خپو د دوینا منهم امه مقتصده بادر دوینا یو ډله د حق پرستا وکثیر منهم ساء او ډیر د دوینا بد دی هغه څه ما یعملون چې دوی عمل کوي اللهم قوینا